رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. غواړم چې د دې ریاست د تیر یو کال کړنې او لاسته راوړنې ستاسو سره شریک کړم. لومړی تقریبا لس تقنیني سندونه مو ترتیب تنظیم او تسوید کړي چې د دې جملې 15 لوایح دي پکې د نظارت او ارزیابي لایحه په مراکزو کې د ډیپارتمنټونو لایحه په مراکزو کې د درسي مکلفیتونو لایحه د ازموینو لایحه او د حق الزحمه لایحه ده چې د ازموینه او حق الزحمه لایحه د تطبیق په موخه له اړوندو مرجو سره شریکه شوې ده. دوه طرز العملونه دي چې یو د درسي فورسي د ارزونې طرز العمل ده، یو د عملی کار د ټولګي څخه د نظارت یا څارنې طرز العمل ده. د بل د څارنې او ارزونې لپاره مو کلی او منطقي چارچوب تنظیم او ترتیب کړی. د څارنې او ارزونې لپاره مو رهنمود او چک لیستونه تنظیم کړي دي او همدارنګه په مراکزو کې د کاري کمیټو لپاره مو یو کلی او اړخیزه لارښود تنظیم او ترتیب کړی دی. بل د تیر کال په جریان کې د مقاماتو د هدایتو سره سم د مرور مشترک د برنامه تر عنوان لاندې تنظیم او ترتیب سوله چې مدیریت د دې ریاست پر غاړه شو. خو الحمدلله په یو ډیر ښه مدیریت سره مو د ټیمونو د تنظیم او د هغوی په مرسته په 26 ولایتونو کې یاده برنامه تطبیق کړې ده او ان شاء الله چې په پاتو ولایتونو کې به هغه خپل برنامه ډیر ژر شروع او پای ته ورسوو. راپورونو د تحلیل کمیټه ایجاد او تنظیم سوله چې الحمدلله یاد کمیټې په خپل کاري بخش کې د ټولو ولایتو څخه هر میاشت راپور جمع کوي، تنظیموي او یاد راپورونه تحلیل کوي. د مرکزی استي د علمي او مسلکي اعضاو راپورونه د هر هفته په پای کې جمع کیږي، تحلیل کیږي، ستونزې تقسیمیږي. هغه ستونزې چې په ریاستونو پورې اړه لري هغه مو د ریاستونو سره په مستقیم ډول شریک کړي دي. هغه ستونزې چې په تدریسي چارو پورې اړه لري د فیډبک په شکل سره د مراکزو د امریتونو سره په رسمي ډول شریک کړي دي او تقریبا د 26 ولایتونو د مرور مشترک راپورونه چک لیستونه تحلیل شوي دي. نتیجه ګیری او خلاصه سازي د مقام د منظوري څخه وروسته د معاونتونو ریاستونو سره شریک شوي دي او الحمدلله ډیری ریاستونه خپل برنامه او چارې د یادو معلوماتو ډیټا په استفادې سره تنظیم کړي دي. د ټولو ولایاتو د مراکزو کې د درسي پروسو د ښه تنظیم او لا ښه والي په موخه مو درسي ساعتوار او سیمستري پلانونه تنظیم کړي. د زده کوونکو د فعالیت SMP او کارخانګي فورمونه مو تنظیم کړي. د لابراتوار، کمپیوټر لاب، تخنیکی شافونو، حیواني او زراعتي فارمونو څخه د ارزونې په موخه مو فورمونه تنظیم کړي او د ټولو مراکزو سره مو شریک کړي دي. د ټولو ولایتو په سطح مو اداري، تدریسي او خدماتي پرسونل مکمل ډیټابیس جوړ کړی ده او همدارنګه د زده کوونکو د احصایي معلوماتو لپاره مو یو معیاري فورم تنظیم کړی چې هر سیمستر په شروع او پای کې خپل ډیټا او معلومات اپډیټ او تنظیم کړي دي. د تیر کال په جریان کې د مقام د هدایت سره سم د 14 ولایتونو د نظارت د مدیریت کړنې فعالیتونه لاسته راوړنې وارزول او په دې برخه کې مو د لا ښه والي په موخه د مقام د هدایت سره سم تغیرات هم راوستلي دي. د ټولو ولایاتو په سطحه خالي بستونه د رشتې سره سم تثبیت او تشخیص شوي او په دې بستونو کې د مستعدو کادرونو د استخدام لپاره مو د منابع بشري ریاست سره شریک کړي. په تیر کال کې مو تقریبا په 14 ولایتونو کې 1115 تنه استادان ارزیابي کړي دي. 123 تنو د تثبیت سوي او تفاوت مضامینو لپاره و دې ریاست ته مراجعه کړې ده چې د ازموینې د اخیستلو څخه وروسته د اړوندو مرجو سره شریک کړي دي. 15 تنو هغو هیوادوالو چې خپل تحصیلي سندونه د داخلي جنگونو په جریان کې له منځه تللي او ورک شوي او هم له لاسه ورکړي وي مو دې ریاست ته مراجعه کړې ده. اسنادونه یې ارزیابي شوي دي. د مقام د منظوري څخه وروسته مو د مربوطه مرجع سره شریک کړي دي.
وشپېته تنو هغو هیوادوالو چې د هیواد څخه بهر د ټریډ په برنامه کې خپل زده کړې پای ته رسولي دي د خپل سندونو د اعتباردهي په موخه ودې ریاست ته مراجعه کړې ده چې هغه د متحده عربي اماراتو څخه ایران هیواد د پاکستان د تاجکستان د ازبکستان د او د نورو هیوادونو څخه مراجعه کړې ده چې اسنادونه لله الحمد ارزیابي شوي د مقام د منځوري څخه وروسته مو اړوندو مرجعو ته استولي